وزیر محمد اکبر خان څوارلسمه برخه. ولاړ د انګريز مختلک سپر توریالی ځوان دی، ساتونکی د وطن وزیر محمد اکبر خان دی، ساتونکی د وطن وزیر محمد اکبر خان دی. د دین یو سپاهی دی هم ساتي به وطن. د وزیر محمد اکبر خان ته داستان درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن حسن مې یو ځل بیا د وزیر محمد اکبر خان د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل شاه شجاع خپل وزیر ته ویل تو خو یوازې د غم خبرونه راوړې، ووایه زه نور د هر ډول خبرونو اوریدلو ته تیار یم، دا چې د نن کوم خبر په واورید دا به نن واورو ان شاء الله تعالی. وزیر وویل صاحب مکناټن صاحب یې ووژه، ښه تا به اورېدلی وي، ما په خپل سترګو ولیدل چې ډز یې پرې وکړ او بیا پر ځمکه خلم پروت. هغه مغرور د خپل غرور سزا ولیده، ورته ویل چې اکبر خان او نور مشران په دار وزړوه او ښار له یوې مخې وسوځوه. زما خبره یې نه منله، سر یې وخوړ. اوس به څه کېږي؟ زه څه پوهېږم چې څه به کېږي. دغه پوښتنه ورشه له اکبر خانه وکړه. عثمان خان پر شونډو ژړغونې مسکا راغله. پاچا ترې وپوښتل خبر یې چې د مکناټن له مړي سره یې څه وکړل؟ صاحب یو چا راته وویل چې سر او لاسونه یې ترغوز کړل، تنه یې د چارچتي په یو کند کې تر خاورو لاندې، غوږونه یې نه و ترغوز کړي، نه سر یې ترغوز کړی، له غوږونو یې خبر نه یم. غضبن وسه شول. دومره مې واورېدل چې ژوندي دي، د کوم خان په حجره کې بندیان دي. شاه شجاع وویل اکبر هوښیار دی، پر هغو معامله کوي، که دی نه وای ګمان نه کوم چې هغوی د مکناټن له څنګه ژوندي وتلي وای. عثمان خان زړه راټول کړ، بیا وپوښتل صاحب زموږ راتلونکي به څنګه شي؟ شاه شجاع پر شونډو د غمجنې مسکا سپکه څپه تېره شوه. وویل خپل موږ له ځانه لرې کړل، پردي موږ پرېښودو. بیا یې په کړس کړس وخندل. موږ نور څه لرو چې له لاسه یې ورکړو؟ بیا لاسونه وغورځول د بالاحصار تش دیوالونه. ها ها عثمان خان د هغه نه خبرو هېڅ مطلب وانه خو د نور وضاحت جرأت یې ونه غلی له دربار ووت. شاه شجاع جګ شو، پر یوه کټ پرېوت او سترګې پر چت وګنډلې، د تېرو وختونو پر واټ ونوم. په کندهار کې د تخت کېناستلو مراسم، په کابل کې د تاج پر سرولو، د قام له مشرانو سره خبرې او د هغوی غوښتنې د تېرې دورې کلونې پیښې یوه په ذهن کې را ژوندۍ شوه. د بالاحصار د نن په انګړ کې د لسګونو کسانو په دار زړو نندارې یې سترګو ته ودرېدلې. دا یوازیني یادونه وو چې د ځان پکې واکمن او پاچا احساسوه، خو هغه دوران ډېر لنډ و. هغه قامي مشران ټول ژوندي وو چې ده نه غوښتل چې ژوندي وي، او دا یې ستر ارمان و چې په داسې حال کې چې د هغوی ننداره وکړي چې په دار راځړېدلي وي او ټالونه خوري. بیا له مکناټن او نورو انګریزي واکمنو سره یادونه سترګو ته ودرېدل. دوی ترې د خپلو موخو لپاره کار اخیستی و. کله چې ده غوښتل له هغوی کار واخلي، مکناټن یې تر ټولو لومړی په مخ کې ودرېد. دا په یاد شول چې اصلي دښمن یې امیر دوست محمد خان بالاحصار ته راغی. د مکناټن یې ډېر په ټینګار وغوښتل چې ده ته یې وسپاري چې په دار یې وځړوي او ځان ترې بېغمه کړي، خو مکناټن یې غوښتنه ونه منله او امیر ژوندی هند ته لاړ. هغه پر خپله اوږده ږیره لاس راتېر کړ، شاهي مهر یې په لاس کې واړوه، پر ځیر یې ورته وکتل. په څومره احکامو یې دغه مهر لګېدلی و. حساب یې ترې ګډ وډ شو، خو د زړه هیلې لا نه وې پوره شوي. په ذهن کې یوه پوښتنه ډېره تکرارېدله، د پردیو تر سیوري لاندې پاچاهي څومره بې خونده او بې غروره وي. ما نو څه ترلاسه کړل؟ لعنتي اکبر زما د ارمانونو قاتل، زما د هیلو لوټمار. بیا یې پر چت سترګې وګنډل، شونډې یې وخوځېدې. دریغ د غلطۍ مې نه وی کړی، له پرنګیانو او لعنتي رنجیت سنګ سره د درې اړخیزه معامله به مې پر تندي تور داغ وي. دریغ دا کار مې نه وی کړی، خلک مې چې په دار وزړول دې ته ځواب لرم، خو د درې اړخیز تړون او له خپلې خاورې تېرېدلو ځواب نه لرم. ځان یې د لومړي ځل لپاره د خپل ضمیر محکمې ته ودروم. شاه شجاع د دې ځواب ووایه ولې دې د نیکه پر خاوره داسې سپېره معامله وکړم؟ ولې دې پر انګریزانو غوندې داسې ځواک باور وکړ چې هغوی د خپلو ګټو پرته نور هېڅ هم نه پېژني؟ مکناټن باید تا وژلی وای، لږ تر لږه دې غوږونه ترې پرې کړي وای. د دروازې کړپ شو، ټکان یې وخو، د خیالونو له واټه راووت. وفادار نوکر جان پشان خان یې مخې ته ودرېد. صاحب انګریزانو له اکبر خان سره نوی تړون کړی دی، په 3 ورځو کې له کابله روانېږي. شاه شجاع تر ځنډه چوپ جګ شو، په لویې خونه کې یوې او بلې خوا ته قدم وهل. نوکر چوپ ورته ولاړو. بیا دی ورغی، په مخ کې ودرېد. کشمیري به راته پیدا کړې؟ موهن لال هوکې صاحب هغه په دې ورځو کې دې لور ته ډېر لږ راښکاره کېږي، یو څوک پسې واستوه، تر ماښامه یې راته حاضر کړه. جان پشان خان له ځانه سره وویل فرمانونه د لوی سکندر په څېر او واک او اعتبار هېڅ. ښه ځنډ وروسته جان پشا خان او عثمان خان دواړه د شاه شجاع د دربار خونې ته ورننوتل. تر سلام وروسته جان پشان خان وویل صاحب یو څوک مې چوڼۍ ته واستوه، له نیمې لارې بېرته راستون شو. د بالاحصار په ټولو لارو د اکبر خان سړي پیره ولاړ. شاه شجاع له ډېرې غوسې تور او شین خپل وزیر ته یې امر وکړ یو کنډک در سره واخله او چوڼۍ ته ځان ورسوم. صاحب
نور خبره د یوه کنډک له توانه وتلې ده. د کابل کوڅې او لارې له غازیانو ډک. شاه شجاع خپل وزیر ته په عجیب نظر وکتل. غازیان؟ هغه وویل صاحب که موږ یې منو که نه خو هغوی غازیان دي او انګریزان یې له هېواده شړلو ته اړ کړل. بیا لږ نور هم جرأت وکړ که زما منې صاحب نور له چوڼۍ سره خپل برخلیک مه تړه، راتلونکي دې له بل اړخ سره وټک. شاه شجاع لږ راستنبال شو. څه د هغې مشرانو سره؟ هوکې د هېواد برخلیک نور د همدوی په لاس کې دی او په دوی کې اوس هم ستاسو خواخوږي شته. مثلا څوک؟ مثلا امین الله خان لوګري. هغه ته مخکې دا وړاندیز هم شوی و چې دی به د نواب زمان خان نائب وي. شاه شجاع وویل اوس وخت بدل دی، هر وخت غوښتنې بیلې وي. عثمان خان وویل علي حضرته د اوس وخت غوښتنه همدغه ده چې تاسو د قام له مشرانو سره خپل پیسون اعلان کړئ. شاه شجاع څو ځله په خونه کې یو او بل لور ته ګامونه واخیستل. بیا ورغې د عثمان خان په سترګو کې سترګې وښې. راته ووایه په کوم دلیل دا خبرې کوې؟ د انګریزانو لوی ځواک دی له یاده و تر نیمې پر زیاته نړۍ د واکمنۍ بیرغ رپېږي. زه لیونی یم چې د داسې ځواک په مخ کې ودرېږم. وزیر ورته وویل علي حضرته لږ راپخود چې انګریزانو د وتلو پرېکړه کړې ده. هغوی د برمته په دود څو تنه مهم پوځي منصبداران او د هغوی مېرمنې او ماشومان مشرانو ته سپارلي دي. نور پاڼې واوښتې خو شاه شجاع پر خپل ضد ودرېد. هغه پر دې پوهېدو چې له ولس سره یې د پیوستون پلونه په خپله ټول نړولي دي. دویمه ورځ د قومي مشرانو 2 تنه استازي بالاحصار ته راغلل او شاه شجاع ته د هغوی پیغام ورسول. په پیغام کې له شاه شجاع غوښتل شوي چې د انګریزانو پر خلاف د قام له پاڅون سره ملګري شي او که انګریزان په خپلو ژمنو ونه درېږي دی باید د هغوی پر خلاف د جهاد اعلان وکړي. پاچا هغوی ته د نه او هو ځواب ورنه کړ. خبرې ټال کړه خو چې استازو مشرانو په غونډه کې د ده د زبېړیتوب خبره وکړه د محمد شاه خان بابکر خیل په شمول څو تنو ویل ده تر اوسه په خپل برخلیک له انګریزانو سره غوټه کړی دی. له شاه شجاع نه نور د غیرت تمه مه لرئ. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنګ کې به ګټونکي افغانان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي چې سیدان وي چې بارک توخې ترین وي چې ناصر به بړنده وي لودین وي چې میوند خاکریز غورک نشمیا نشین وي چې اڅکل کو پل متحدین وي چې نرزی و تکتر کی پر زمین وی چې بلدک شاولی کوټار غنداب شین وی چې بلدک شاولی کوټار غنداب شین وی پنارو بتشتیدن کی دشمنان وی تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وی په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وی تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي چې څو یو افغان ژوندی پر دې هیواد وي. مرګونی مزل د خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو د جنوري پر 6 نیټه انګریزي پوځونه له شیرپور نه د جلال آباد په لوري تاریخي سفر پیل کړ. هغه سفر چې پیل یې په ژوندیو خو پای د مرګ توره کنده کې شو. د انګریزي منصبدارانو له ډلې ډګروال پوټینجر، جان کونولي، کپتان والیش، درودموند، تروپ او هنري له مېرمنو او ماشومان سره د تړون له مخې افغان سردارانو ته وسپارل شول. نور یې له کاروان سره یو ځای په دغه تیاره سفر روان شول. سهار د چوڼۍ په منځ کې درنې ډیزې پیل او تورې لوخړې هوا ته پورته شوه. سخته واوره ورېدله. د چوڼۍ دنن درنو چاودنو د کابل کورونو تر لرې لرې ځایو پورې ولړزول. اکبر خان محمد خان کلا ته نږدې په یوه حجره کې و چې دغه چاودنې یې واورېدې د باندې راوت. لوخړې ولیدې چې د چوڼۍ پر سر یې اتڼ اچولی، سر یې په حسرت وخوځاوه. انګریزان ډېر بې باوره خلک دي، پر خپل هېڅ تړون او قول نه درېږي. دوی لکه چې وسلې او نور توکي په باروت والوزول. سمدستي یې 2 تنه جنرال الپیستون ته واستول. هغوی ته یې په صفا ټکو دا پیغام واستوه چې کوم توپونه او وسلې په باروت والوزولې دا مو له تړون ښکاره سرغړونه ده. موږ هم پر لارو ستاسو د امن تېرېدو ضمانت نشو کولی. تاسو ته هر څومره زیان اوړي پړی ستاسو په خپله غاړه ده. انګریزان رښتیا هم توپونه ټول له کار وغورځول او زیات توکي په باروت والوزول. څه چې نه شوی وړی اور یې ورته واچوه. خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، کفار ټول یو دي، هغه که انګریزان دي که شورویان دي که امریکایان. په 2021 کال کې چې کله امریکایان د کابل د هوایي ډګر څخه وتل هم ټول هغه څه چې دوی له ځانو سره نه سوی وړلی ټول یې له کاره واچول چې په هغو کې بدبختانه چې زموږ به ورته وایو زموږ ګوډاګیان هم د دوی سره ملګري ول. هر څه یې تباه او برباد کړل. د انګریزانو په هیڅ خبره باید باور ونه سي، نه په هغه وخت کې باور پکې دی او نه باید اوس به وسي. ډګر جنرال الپیستون د انګریزي پوځ د کاروان په منځ کې پر آس سپور
په 14,500 کسیز کاروان کې 3,500 پوځیانو، پاتې خدمتګاران، ښځې او ماشومان. د کاروان په مخ کې د ډګرمن انکیتیل ترکمندې لاندې د برطانیا د شاهي ځواک 44 غونډ و چې 3 توپونه او 100 ټولۍ پلي پوځیان هم پکې شامل. نوموړي تر دې مخکې په بالاحصار کې د هغو انګریزي ځواکونو قومندانو چې د شاه شجاع د ساتنې لپاره ګمارل شوي. د انګریزي پوځ مهمه برخه د بنګال د سپرو پوځیان وو چې ډګروال شلتون یې قومنده و. پاتې ځواکونه د بېلابېلو انګریزي او هندي ځواکونو ګډوله د کاروان په پای کې له 4 توپونو سره منظم ځای پر ځای شول. کاروان په لومړۍ ورځ خپل بشپړ نظم وساته. د غازیانو شمېر اکبر خان له خپلو یو شمېر ملګرو سره د کاروان تر څنګ روان. د کابل ښځې او ماشومان ټول د انګریزي پوځ د کاروان نندارې ته پر بامونو ولاړ. بوډاګان او ځوانان بیا لارو ته راوتلي وو. هغوی مرګ پر انګریزانو نارې وهلې او خپل احساسات یې ښکارول. ځینې کسانو چې عزیزان یې د انګریزي پوځیانو له لوري وژل شوي وو د لارو په اوږدو کې پر هغو د ډبرو ګزارونه کول. واورو لارې ټولې پټې کړې. په ګنګل او خټو کې د کاروان مزل ډېر سکا و. له سهاره تر مازدیګر مزله دوام وکړ. ماپښین مهال د کاروان وروستی سپاره له شیرپور چوڼۍ نه ووتل. له چوڼۍ نه د هغوی تر وتلو وروسته یوې ډلې افغانان پر شانتنۍ برخه بریدونه پیل کړل. 100 تنه هندي پوځیان لاسونه راوغورځول، ټوپکونه یې وتښتول او په کوڅو کې ورک شول. ډګروال شلتون د کاروان په منځ کې په چرتونو کې ډوب و چې آس یې ټکر وخوړ. هغه نږدې غورځېدلی و. ځان یې راټینګ کړ. شاوخوا ته یې وکتل. ډګرمن اردوات پرې غږ وکړ. ښاغلی ډګروال، په څه چرتونو کې ډوبې؟ هغه لنډ ځواب ورکړ. هېڅ. دغه مهال د یو اړخه 100 تنه افغانان راښکاره شول. پر کاروان یې سترګې پټې کړې. د ډزو له غږو سره 3 تنه پوځیان د اسونو له شانه لاندې ولوېدل او پر سپینه واوره د وینو خاپونه پرېښودل چې سوکه سوکه لوېږي. د کاروان د ساتونکو له لوري څو هغوی ته پام کېدو تر غونډو پناه شو. اردوات له غمه په ډک لهجه وویل، زما په اند خو به هېڅ هوښیار انسان په داسې بدو شرایطو کې د سفر پرېکړه ونه کړي. ډګروال شلتون ځواب ورکړ، ته څه وایې چې په چوڼۍ کې به ارام پاتې وو؟ که په خپلو ژمنو درېدلی وای باور مې دی چې ارام به پاتې وو. خو شلتون وویل، نور موږ پر یو بل باور له لاسه ورکړی وو. ان له پاچا سره د باور فضا ختمه وو. رښتیا وایې ښاغلی ډګروال، خو دغه باور هم یو طرفه زموږ له اړخه د منځه تللی وو. د کاروان د بار وړونکو په منځ کې چغې شوې. 100 تنو خپل بارونه وغورځول او بېسېکه پر واورو ولوېدل. هغوی په همدې لومړۍ ورځ له پښو لوېدلي وو. نورو پیلو او سپرو په حسرت ورته کتل. هېڅ چا د هغوی د راپورته کولو هڅه ونه کړه. د یوې مېرمنې غږ اوچت شو چې ډګر جنرال الفیستون ته سپورې کنځلې کوي. بوډا خنزیر، دغه ټول ستا د بېکفایتۍ له لاسه. ډګروال شلتون په ټیټ غږ وویل، مېرمن سیل ته نو څوک څه ویلی شي؟ بار وړونکو په سخته یخنۍ کې پښې سپولې او یو له پښو غورځېدل. بار به یې له اوږې وغورځاوه او 100 ګامه وروسته به هغوی پخپله هم د کاروان څنګ ته پر سپینه واوره پرېوتل. مثبت نوی پیل شوی و. بل پړاو ته دا و چې ناڅاپه د کاروان په وروستۍ برخه د هندي بار وړونکو د پوځیانو ګنګوسې زیات شول. وروسته چیغې شوې. ډېرو خپل پیټ وغورځول. ډله ډله پوځیان او بار وړونکي وتښتېدل او ډېر ګڼ دي له کاروانه بېل شول. د تېښتې یو نوی بهیر پیل شو. ډګروال منګزي جنرال الفیستون ته ورغی. شلتون او لارنس هم ور ورسېدل. منګزي وویل، ښاغلی جنرال، که د پوځیانو د تېښتې مخه ونه نیول شي تر سبا پورې به یوازې یو څو انګریزان پاتې وي. جنرال د خفګانه په ډکه لهجه وویل، زه پر دې سفر پښیمانه یم. همدغه اندېښنه مې وه. یوازې د پوځیانو تېښته نه ده، یخني، د خوراک نشتوالی او د دښمن د غلچکي بریدونو مو ټول په مخ کې انتظار. ډګرمن اردوات په بیړه هغوی ته ورنږدې سو. زر یې وویل، ښاغلی جنرال، یو مهم پیغام درته لرم. هغه به بې پروایي وپوښتل، د چا پیغام دی؟ د افغانانو د مشر سردار اکبر خان. ټول سک شول. اردوات ته په ناباوري وکتل. هغه وړاندې یوې ټیټې غونډۍ ته اشاره وکړه چې د افغانانو 100 تنه سپاره د کاروان سره په څنګ کې روان وي. وویل، هغه دی. اکبر خان ما ته رانږدې سو. راته وویل چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې مېرمنې، ماشومان او سوداران مو موږ ته وسپارئ چې ژوند یې خوندي شي. وړاندې غرونه او کوڅونه غازیانو نیولي دي. دغه کاروان روغ نشي تېرېدی. منګزي وویل، لعنتي، پر دښمن هېڅ باور نشي کېدی. جنرال وویل، ډګرمن اردوات، تل هغه سره خپله اړیکه ساته. که اړتیا شوه زه به هم خامخا ورسره ووینم. پر همدغه لومړۍ ورځ د کاروان د خوراکي توکو 3مه برخه په نیمه لاره کې له دوی پاتې شوه چې وروسته بیا افغانانو هغه چور کړل. لومړۍ ورځ دوی ایله د بګرامیو تر ډاګونو ورسېدل. همدلته یې واړول او جنرال الفیستون هغوی ته د خیمو درولو حکم وکړ. سړي د خیمو په درولو او ورونو بلولو بوخت شول. ښځې او ماشومان د سختې یخنۍ له زوره لړزېدل او د ژړا غږونه یوې غموونکې نغمې په څېر اورېدل کېدل. ماپښین مهال واوره ودرېده. خورې زیره خپرې وې. مازدیګر مهال توند بادونه راوالوتل. د خیمو درول او د ورونو بلول ډېر جنجالي شول. د ماښام تیارې لا نوې خپرې شوې. خیمې ودرول شوې. د ورونو بلولو هڅې روانې وې چې له شاخوا غونډۍ د پارېدلو ځوانانو یوه ډله راښکاره شوه. په پیرهدارانو یې چپاو راوړ. د تیارو له خپرېدو سره د ټوپکو ډز د مرګونې ویرې بیا خپرې کړې. هغوی غلچکي چپاو راوړ او بېرته د غونډۍ شاته ورک شول. خو د کاروان د وړو او لویانو په زړونو کې د ویرې او وهم زړي وکرل چې کرۍ شپه پرې ناارامه تېره کړه. دویمه ورځ هم د لومړۍ په څېر وه. د ژمي ورځې وې. څو کاروان مزل پیلاوه. لمر تر تندي واوښت. دوی مازدیګر ایله بدخاک ته ورسېدل او همهلته یې واړول.
جنرال الپیسون خپل پوځي مرستیال ډګروال شتون او نور مسافران وروغوښتل. لنډه پوځي شورا بیا جوړه شوه. بوډا قومندان اندېښنه وښودله چې وړاندې لار راته له سختو خطرونو ډکه ده. هغوی چې په چوڼۍ کې د توپونو په ویجاړولو او د مرمیو او نورو توکو پر سوځولو پښیمانه وو ویل. د اکبرخان ګواښ ماته د ډېرو ناوړو پیښو خبر راکوي. ډګروال شتون سره له دې چې په زړه کې ویره ننوتلې ویل ښاغلی جنرال کوم وسلې روغې پرېښوی پر هغو به اوس موږ وژلو. دښمن ته وسلې پرېښودل هېڅکله هم معقول کار نه دی. په تړون کې د هر څه پرېښودو خبره د روغ پرېښودو شرط پکې نشته. جنرال وویل که پر موږ بریدونه وشي شکایت نشو کولی ځکه موږ تړون مات کړ. ډګرمن انکیتیل وویل موږ اوس هم منظم پوځ او وسلې لرو. د څو یغانو مقابله دومره ګرانه نه ده. الپیستون وویل زموږ موخه جلال آباد ته د داسې کاروان خوندي رسول دي چې ډېرې برخې ماشومان میرمنې او غیر پوځي کسان دي. دوی تر ډېره وخت بې پایلې بحثونه وکړل. شپه ډېره سړه وه چې څومره پخېدله د یخنۍ څپه ورسره زیاتېدله. نیمه شپه له څو خیمو د میرمنې چیغې چې مرګونې کومې شلولې. چیغې او ژړاګانې کرۍ شپه د بیر د نغمې په څېر اورېدل کېدې. چې سهار شو د پروني نیمګړي نظم او پوځي نظم نښه هم نه وه. کاروان سیلاب ځپلې کمپ ته ورته و. هر لور ته د بربادیو نښې وې. د ماشومانو میرمنو او نارینهو مړي پر واورو کنګل شوي پراته وو. د یخنۍ له زوره د زیاترو مخونه تک تور اوښت. ډګر جنرال الپیسون د ډګروال شلتون ډګروال منګزي ډګروال انکیتیل جګړن لارنس او نور لوی وړوکي قومندانان حق پک هغوی یو بل ته له شرمه نه شوی کتلی. دا څه چې پېښ شول یو هم د هغو فکر او اټکل نه شو کولی. له بوډا جنرال نه ورخ اوبه وړی و. ډګروال شلتون د کاروان د مشر په توګه نور منصبدارانو ته حکم وکړ راپور تیار کړي څومره کسان تلف شوي دي. ټول وزومبېدل. د کاروان بېلابېلو برخو ته لاړل. وروسته یې چې ټول کم تر نظر تېر کړ شلتون جنرال ته راپور وړاندې کړ صاحب تر 3,400 تنو پورې مړه او بېدرکه دي. بېدرکه هغه هندي مسلمان پوځیان او بار وړونکي وو چې د تیارو له خپرېدو سره دا غنیمت بلله چې له کمپه پښې سپکې کړي افغان مشرانو ته پناه وروړي او ځانونه د مرګ له منګولو وژغوري. دوی په تېرو 2 شپو کې ولیدل چې یوازې د انګریزي پوځیانو په نغریو کې اورونه بلېدل او خواړه پکې پخېدل. نور که د خوراک څه درلودل او که نه له تودوخې محروم او واوره پر سر شپې تېرول ته اړ. ځینو بار وړونکو د خوراکي توکو کڅوړې او صندوقونه مات کړل. اور یې پرې بل کړ او شپه پرې سبا کړ. خو په سلګونه کسان چې د شپې ویده شول سهار بیرته راویښ نه شول. هغوی د مرګ په خوب ویده وو. سهار اسمان شین د لمر په وړاندې د واورو سپین څادر سترګې برېښولې. ځمکه ډېره کلکه شوې وه. کنګل د لارې له کاڼو د چړو سیر تیغونه جوړ کړي وو. شمال پر بدن داسې لګېده لکه چې تر غوښو او هډوکو بوټ خیږي. د کاروان د خوځېدلو فرمان صادر شو. نیم ژوندي بار وړونکي او پوځیان له دې ویرې چټک شول چې که د کاروان نه پاتې شي له شانه به د افغانانو قهرجنو څپه ورپسې راورسېږي او دوی به د هغوی د کسات په اور کې لولپه شي. مزل پیل شو. هغه مزل چې یو یې هم پرې پای نه پوهېدو که چېرته او کوم وخت به موږ لومړی جلال آباد خو اوس یې په مخکې دلته بند له واورو ډک کړنګونه او کندې وې چې مرګونه پکې سترګکونه وهل. د لارې په اوږدو کې یو ځای جګړن لارنس او ډګروال منګزي سره مخ شول. دواړو یو بل ته وکتل. لارنس په مسکا وپوښتل ښاغلی څه دې په زړه کې در تېر شول؟ هغه ځواب ورکړ څه چې ستا په زړه کې در ګرځي. دواړو وخندل خو په خندا کې د ژورې ویرې نښې وې. لارنس وویل ډګروال پوټینجر او کپتان ایرتوی ډېر نیکمرغه دي چې په تودو خونو کې به ناست وي پلونه او غوښونه به شړوي. ډګروال منګزي ځواب ورکړ همداسې ده دریغه موږ د اکبرخان خبره منلې وای. اوکې کله کله بې ځایه غرور ډېر درنه بیه غواړي. هی د لوی برطانیا پوځ لاسونه یې وغورځول. د ټوپکو ډز د دوی د بنډار لړۍ وشلونه. د شپې له ځایه لږ لرې شوي چې له یوې شیلې څو وسلوال سپاره راووتل. ډېر ګڼېده د کاروان پر هغه برخه چې کومنده د ډګروال انکیتیل پر اوږو ورغوټه شول. څو تن پوځیان د هغوی د ټوپکونو نښه شول او د اسونو له شا راولوېدل. څو تنه یې پر کاروان ورننوتل. چیغې شوې ګډوډي پیل شوه خو وسلوال بېرته په تراټ لاړل. 3 میله ټوپکونه یې د ډګروال له کسانو یوړل. نوموړي خپلو وسلوالو ته د هغوی د تعقیب امر وکړ. یوه ډله پوځیان ورپسې شول. تر یوه غاښې ورپسې واوښتل خو وروسته بېرته تش لاس راسانه شول. کوم 2 میله مزل یې نور له څه جنجال پرته وکړ. د کاروان دواړو لورو ته یې وسلوال کسان لیدل چې تورې او برچې یې لمر ته ځلېدلې. ډګروال شلتون حکم وکړ هېڅوک هم له خپل ځای مه لرې کېږئ. یوازې دفاع کوئ. د دښمن د کوم غلچکي برید ځواب په برید مه ورکوئ او هڅه وکړئ چې خپل مزل ته دوام ورکړئ. ډګرمن اردوات په غوسه اعتراض وکړ ولې پر دښمن د ځوابي برید اجازه نه ورکوئ؟ ځوابي برید هېڅ ګټه نه لري. عجیبه ده په روډو سترګو ورته ګورو خو هغوی راشي او زموږ له غوښو او هډوکو قیمه جوړ. ډګرمن لارنس د شلتون پر ځای ځواب ورکړ ښاغلی اردوات ته پوهېږې چې په دې شاوخوا غرونو او کونډونو کې څومره جنګیالي راته پټ دي.
تر زرګونو ډېر له دوی سره ټکر څه ګټه لرلی شي؟ هېڅ وژل کېږو خو نو ولې په جګړه کې د مېړانو په څېر ونه وژل شو؟ لعنت زیاته کړه. دلته د مېړانې بېغیرتي خبره نه ده. اردوات سر کښته واچوه. موږ نو په خپلو پښو مرګ ته راغلي وو. جنرال الفیسن په امرنه لهجه ول شغونه پوځي نظم باید رعایت کړئ. اردوات د اطاعت په دود سلامي ووهله. د هغه خاص انډیوال هوټسن ټیټ ورته وویل ښاغلي دغه بېمانه بحث پرېږده څه ګټه یې د ټول په ویرو ډوب دی. اردوات چوپ شو. د شمال سوژهار په کږو وږو درو کې زیرو بم کېدو. لرې ناوو د لیوالو د انګولاتو غږونه او سره یوځای کېدل. د جګدلک پر لاره په کږو وږو کوتلونو کې کاروان مزله ته دوام ورکړ. د وړاندې د یوې اوږې پر سر څو سپاره راکښته شول. بوډا جنرال او ډګرمن شلتون دواړه څنګ تر څنګ روان چې سپاره یې ولیدل بیا اندېښمن شو خو هغه سوکه روان داسې نه ښکاره کېدل چې برید اراده لري. جنرال دوربین سترګو ته برابر کړ. د سپرو په مخ کې یو ځوان پر سپین آس سپور و چې پوځي خول یې پر سر و او زغر یې اغوستی و. له تورې ږیرې وپېژن هغه اکبرخان و. جنرال سمدستي د آس ضرب راکش کړ. غږ یې وکړ ډګروال منګزي په تلاټ حاضر. جنرال وړاندې سپرو ته لاس ونیو. هغه ته یې وویل هغه اکبرخان دوی دی ورشه زما له لورې دا شکایت وکړه چې د تړون له مخې زموږ امنیتي خوندیتوب څه شو؟ افغانان بریدونه ولې کوي؟ منګزي کپتان سکینیټ چې له اکبرخان سره بندي و او ورسره لیدلی یې ورواستوه. نو موږ له کاروانه بیل شو او د غونډۍ په لمنه د هغوی په لور ورغی. سردار ته د جنرال پیغام ورسوه چې له یرغلونو خوندي نه دي. اکبرخان له خفګان په ډکه لهجه هغه ته وویل مشرانو ته دې ووایه چې زه ستاسو په دغه حالت خوشحاله نه یم خو ستاسو په خپله تړون مات کړ او دغه حالت پر ځان راوست. سپور تر راستون شو او هغه له یوه کنډو پناه شول. مرګوني کنډونه یو په بل پسې غځغېدلي وو. پر 440 غونډ چې د کاروان په مخ کې روان و یو ډېر سپرو ګړندی برید وکړ. انګریزي پوځ کلکه مقابله وکړه. تر لږ جګړې وروسته بریدګر بیرته په یونا ننوتل او په شا لاړل. خو یو سپور چې توره ژیره او پیاوړی بدن یې درلود وړاندې د اجل راوګرځاوه تم شو او پر کاروان یې سترګې ګنډلې. هغه په ټوپک په اسانه نشه کېدلی شو. لعنت سترګې پر پټه کړه خو د هغه په څېره کې د ویرې نښه نه وه. د ګولیو هېڅ پروا یې نه درلوده. لارنس د هغه زړورتیا ولیده حق پک شو. ټوپک یې کښته کړ په خپله آس ته پونده ورکړه او لږ وړاندې ورغی. په تونده لهجه ورته وویل تاسو به تر کومه په مړش پسې یاست؟ سپاره له کرکې ډک نظر پرې واچوه. یوه ترخه مسکا یې پر شونډه تېره شوه. دروند غږ یې اوچت په هر ځای کې به تر هغو پورې درپسې یو چې ټول د مرګ تر کومې تېر شي. دغه مهال د هغه بل ملګري ورپسې راغی او غږ یې وکړ صمد خانه راځه دا د خبرو ځای نه دی. ځوان د آس مخه واړول او په ناوو کې تر سترګو پناه شو. ډګروال شتن له منګزي او څو تن نور پوځي منصبدارانو سره لنډې سلا وروسته په امرنه لهجه وویل د منګزي او اردوات تر قومندې لاندې پوځیان به د کاروان د امنیت دنده لري. پر کومه برخه که د دښمن د برید احتمال وي دوی به یې مقابله کوي. اردوات په لوړ غږ وویل معنا دا چې موږ ته د کاروان د سپیانو دنده سپارل شوې ده. په هغه وخت رنګلي حالت کې د څو تنو د کړس کړس خندا غږونه اوچت شول. مزله دوام درلود خو غازیانو ګام پر ګام پر کاروان قیامتونه راکوز کړل. ناڅاپه د یوې لویې ډبرې له شانه تورې په لاس کې څو تنه راووتل. پر کاروان به یې غوټه ووهله. تن په تن جګړه به توده شوه. له دواړو اړخونو به څو تنه په واورو او وینو کې پرېوتل. لټ په لټ به واوښتل او بیا سړه ولوېدل. پاتې کسان به د سترګو په رپ کې له کونډونو واوښتل. د کاروان په منځ کې به د مېرمنو او ماشومان چغې پورته وي. وروسته به تر څه ځنډه کراري شوه خو ډېر دوام یې نه درلود. بیا به ډز شو او د کاروان په منځ کې به د کوم بخت ګرځېدلی و د خولې کلیږه اوچته شوه او د آس پر شا به وړنګ شو. د انګریزي کاروان ځواک سوکه سوکه اوبه کېدو. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي چې څو یو افغان ژوندی پر دې هیواد وي. غلامي کله مني تل به آزاد وي چې د تورو د احمد دور په یاد وي. د یو افغان پښتون به په فریاد وي چې غزنی د غزنی په بچو شاد وي. دشمنان به سراسر ټوله برباد وي. دشمنان به سراسر ټوله برباد وي چې دا ګل کابل موجود پغمان وي. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنگ کې به ګټونکي افغانان وي. تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. ګوري کله سره او تور دشمنان دوري چې ځاځي منګل زدران پر ختیځ شوري چې اواز وي د جرګو د خوست د لوري
خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو ډګر جنرال الپیسون شاوخوا په واورو پټ ګڼګونه ته وکتل بیا پر یوه کمره سترګې شخې کړې ډګروال شلتون ته وویل په 40 کلن پوځي ماموریت کې مې داسې سختې ورځې نه وې لیدلې ان له ناپلیون سره تر راوتلو د واترلو جګړه کې چې موږ ته د مرګ او ژوند په معنا وه دومره له سختیو او ستونزو ډکه نه وه دغه مهال د ښځو په منځ کې چیغې شوې ټول یو ځای ورټولې شوې هلته 2 ماشومان د میندو په غېږ کې وو چې وروستۍ سلګۍ یې وهلې لږ وروسته د لارې پر سر 2 وړوکې شناختې پاتې شوې او کاروان ترې تېر شو قومندان او مرستیال په حضرت هغو ته وکتل او تېر شول شلتون خپل قومندان ته وکتل ښاغلی زما یوه پوښتنه ډېره په زړه کې راګرځي زموږ مشرانو خپلې مېرمنې او ماشومان بولي دې د مرګونو کومې ته وروغورځول دا د چا پرېکړه وه چې مېرمنې او ماشومان یې دلته راولي بوډا جنرال سر وخوځاوه ویلیم مکناټن هغه ځان د نړۍ تر ټولو هوښیار انسان باله ودې لیدو چې زموږ په پوځي چارو کې به هم مداخله کوله زه پوهېږم چې د کابل د ناخوالو پړه به پر موږ پوځیان وراچوي خو اصلي لامل یې هغه سیاستوال دی چې غلطې پرېکړې وکړي تر ټولو زیات ویلیم مکناټن او ګورنر جنرال لارډ اکلینډ څومره چې زما ذهن کار کوي پر افغانستان د یرغل په پرېکړه کې هم د سفیر رول ډېر و کابل ته د مېرمنو او ماشومانو په راوستلو کې هم د هغه ټینګار و دلته په خپله تشریفاتي مراسم جوړول بیا به یې کلکتې ته د هغوی احوال ورکوه چې ارامي ده او افغانان د نوي پاچا د لوی برټانیا تر حاکمیت لاندې خوشحاله دي هره ورځ میلې او جشنونه دي بله ورځ یې احوال واستوه چې کډې او بالبد چې راشي کاروان یو ځای داسې تنګي ته ورسېد چې دواړو لور ته دنګ غرونه ولاړ او یوه تنګه لاره وه چې اوښان آسونه او سړي پرې په سختۍ تېرېدل ناڅاپه کړه سهار شو او ولاړ غر یو اړخ وخوځېد د واورو او کمرونو سیلاب پورته ور روان شو شلتون چغه کړه له درې ځانونه وباسئ هی شو د اسونو وهمناکه شندها د اوښونو له بړ سره په کړنګونو کې راخبر بختور هغوی وو چې د تنګي د دواړو لورو ته نږدې وو د کاروان د منځ برخې ډېر د تیښت فرصت نه درلود اسونه انسانان ګاډي او اوښان له هر څه سره تر واورو ډبرو لاندې شول ژوندي 2-3 ساعته تر واورو او خاورو لاندې شوي د ژغورنې لپاره هڅې وکړې تر لږ کسان یې ژوندي راویستل او وروسته شلتون په حسرت ویل نور پرېږدئ چې همدلته ویده وي له درنې مرګ ژوبلې وروسته نور کاروان په زحمت د مرګونو د درې تیر شو او ټول آرام ساه واخیسته لارنس آس ته پونده ورکړ او اردواد ته ونږدې سو د مرګ له تنګي خو په خیر تیر شو اردواد ځواب ورکړ تیر شو خو په خیر نه وګوره شاته څومره یاران تر واورو او ډبرو لاندې شول لارنس بیا وویل نور نو که خیر و داسې خطرناک تنګی نشته بیا شاته وکتل تنګی ډېر وهمناک ښکار کېدو زیاته یې کړه موږ ته یوازې د دې وطن انسانان نه بلکې غرونه کسونه هم په غوسه دي د ادوات په شونډو غمجنه مسکا تېره شوه ستا څه خیال دی چې غر په خپله راوکوچېد هوکې په خپلو سترګو مو لیدل چې غر له واورو او کمرونو سره راباندې را روان ډګرمن اردواد ښاغلی ما په خپلو سترګو د غره په څوکو د صمد خان کسان لیدل چې لوی ډبرې پر تنګي را وغورځوه هغه په حیرانۍ وپوښتل صمد خان یې لا څوک دی ادوات سر وخوځاوه هغه ته یې وکتل صمد خان د تیزن د یو خان زوی دی دا لعنتي به موږ آرام پرې نږدي هغه د لنډې شوي مار او د ټپي زمري په څېر خطرناک دی خپل کسات په خامخا اخلي لارنس بیا وپوښتل صمد خان د څه کسات اخلي اردواد ویل اوږده کیسه ده 2.5 کاله وړاندې د تیزن د مالي راو کیسه د یاد نه ده اورېدلي مو چې زموږ پوځیانو کلیوال وژلي خو هغه کیسې خو اوس هیرې دي اردواد ویل ته غلط پوهې موږ هیر کړي خو پښتانه خپل کسات نه هیروي شاه محمد راته وویل چې په موږ کې متل دی چې یو تن 100 کاله وروسته د خپل پلار قاتل وژلو ویې ویل بیړه مې وکړه لارنس په تلوسه هغه ته وکتل اردواد کیسه پیل تا به اورېدلي وي خو زه د هغو پیښو شاهد یم چې 2.5 کاله وړاندې زه له هغو انګریزي پوځیانو سره ملګری وم چې د شاه شجاع له پوځیانو سره یو ځای تیزن ته واستول شول دنده مو دا وه چې هغه ځای له قومي مشر نه مالیه راټوله کړو دا د باچا د وزیر ملا شکور کار و مصطفی رحیم الدین زموږ د ډلې مشر او د مالیې ټولولو لپاره ګمار شو تیزن وړوکی آبادي وه ښار او بازار یې نه درلودل مشر د مختار خان په نامه یو مټور سپین ږیری و تر 80 کلونو مشر سړی و لوړ مازدیګر موږ هلته ورسېدو مختار خان موږ خپلې کلا ته بوتلو د ماښام ډوډۍ یې راکړه بیا د خوب خونو ته بوتلو مصطفی رحیم الدین ته یې وویل نورې خبرې به سباناري وروسته کوم مصطفی په حکم ته ورته لهجه ورته وویل د وزیر محمد اکبر خان د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې نور څه وسول او د په امرانه لهجه څه ورته وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه دروي ستاسو په درنه حضور کې حاضرې تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فتدبیر کرسیدلی وی همان تا کمنلی وی هر څو ټول جهان تا کنمرود وی غشی غورځوي اسمان تا چې پس پکل سترګو ګوري افغان تا پر دنیا غواړي دوژخ هغه وځان تا چې په جنگ راسي هر څوک افغانستان تا
که نمرود وی غشي غورځوي اسمان ته چې په سپکه سترګه وګوري افغان ته پر دنیا غواړي دوژخ هغه وځان ته چې په جنګ راسي هر څوک افغانستان ته چې په جنګ راسي هر څوک افغانستان ته تر وطن دی عکاش غمګین قربان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي په هر جنګ کې به ګټونکي افغانان وي تر هغو چې قندهار بلخ بدخشان وي. تعلیم الاسلام